څوک چې د الله پاک په تقدیر باندې راضي شي، الله پاک یې زړه غني کوي، مطمئن کوي او ډاډه کوي. داسې غني، داسې موړ زړه چې د هیڅ چا پروا نه لري، هیڅ چا ته ځان محتاج نه احساسوي، داسې مطمئن کوي چې له هیڅ چا نه ډارېږي، یوازې په الله پاک باندې توکل کوي او په الله پاک باندې نیک ګمان کوي او له الله پاک نه یوازې ډارېږي. عزت او ذلت د الله پاک په لاس کې ګڼي. د خلکو تاویلو ماویلو پروا ورته نه ورځي او نه د خلکو چکچکو ته او نه د خلکو انتقادونو، بې ځایه انتقادونو ته تسلیمیږي، بلکې خپل مسیر باندې ځي او خپل هدف ته ځان رسوي. کله چې د الله پاک په تقدیر باندې دی باور ولري او پرې راضي وي او پرې ډاډه وي، ځکه چې چارې ټولې د الله پاک په لاس کې دي. یوه پاڼه د الله پاک بې له اجازې نه غورځېږي. اما په تا باندې هڅې، کوششونه او توکل شته. ته به په الله پاک باندې توکل کې، اسباب به لومړی برابرې، بیا به توکل کې. نو کله چې د الله پاک په تقدیر باندې راضي شولې، هیڅ چا ته ځان محتاج نه احساسې، ځکه احتیاج به د الله ته وي. د الله پاک نه بهر څه غواړي؟ زړه به دې مطمئن وي، ډاډه وي.